یو سړی راغی په ابو هریره رضی الله عنه پسې ورته یې وی مات ابن لی فوجدت علیه زما یو زوی مړ شوی دی دې کس ابو هریره ته وی زما یو زوی مړ شوی دی او ډېر غمجنه یم په هغه پسې فوجدت علیه انتهایي غمجنه یم پسې او د زوی مرګ د بچي مرګ دا لویه صدمه او د دې پته هغه چاته لګي چې بچا باندې دا سخت راغلي چې کله د زړه ټوکړه د یو سړي نه جدا شي هغه بچی چې مور پلار پې سخته تېره کړي او بیا د الله نه بعدې د هغه نه امیدونه مي او دی به دا کوي دی به دغه کوي د ارمانونو یو دنیا جوړه کړي دا مور پلار چې کله سړی او ښځه واده وکړي که نه هلک او جنۍ او د دوی بچی وشي د دغه وخت نه د دوی د امیدونو او د ارمانونو یو بله دنیا بیا سټارټه شي دا به داسې کېږي او دی چې لوی شي دا به کوي او چې جنۍ لویه شي دا به کوي او بیا الله سبحانه وتعالی په دې انسان باندې دا سخته راولي چې دا بچی ترې والي نو دا ډېر لوی تکلیف او موږ سره ډېر حدیثونه هم په دې موضوع کې تیر شوي دي چې الله سبحانه وتعالی دغه مور پلار له څومره اوچت مقام ورکوي چې کله د دې بچي په مرګ باندې صبر وکړي نو دا کس هم په ابو هریره پسې راغی ورته یې ویې زوی مې مړلی او ډېر غمجنه یم پسې هل سمعت من خلیلک صلوات الله علیه شیئا یطیب بانفسنا عن موتانا نو تا د خپل ملګري نه داسې څه اورېدلي دي چې زموږ دا نفس په هغې سره لږ مطمئن شي په ارام شي خوشحاله شي صبر پکې پیدا شي دلته د ملګري نه مراد څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره بله مسله دلته دا یاده کوي چې هغوی به خپل غمونه په دې سره کمول هغوی به خپل غمونه هغه د قرآن په ویلو سره کمول هغوی به خپل غمونه د پیغمبر په حدیثونو باندې په عمل کولو سره کمول په حدیث به عمل کو چې دا غم هم کم شي او دا مصیبتونه هم ختم شي قرآن به راواغستو د هغې تلاوت به یې کو هغه به یې سینې پورې جوخ کو چې د دنیا هم خوشحاله شي په دې دنیا کې را باندې راحت راشي او په آخرت کې هم الله راحت را نصیب کړي او دا سړی په ابو هریره رضی الله عنه پسې راغی ورته یې ویل زوی مې مړلی او زړه مې انتهایي غمجنه دی د پیغمبر نه داسې نه دي اورېدلي دې ته اوس وایي سکون لټول دی صحیح ځي له راغلی دی سکون په دې میلاویږي د پیغمبر نه داسې نه دي اورېدلي چې موږ ته بیان کې که څه کار د کولو چې وی کو او که څه زیری او خوشحالي پکې چې موږ یې واورو چې خوشحاله شو د هغه هم لږ کم شي الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب د مؤمنانو زړونه هغه د الله په یادولو سره مطمئن کېږي او په ارام کېږي ابو هریره وی ما اوریدلی ولې نه مې اوریدلی ښه څه مې اوریدلي واوره صغارهم دعامیس الجنه د دې مؤمنانو چې کوم ماشومانان مړه شي که نه دا به یي دعامیس الجنه اوس دا دعامیس څه ته وایي د دې دوه معنی دي دا جمع ده د دعموس یعنی یو دعموس ده او جمع دعامیس ده یو معنی دا دی چې الدخال فی الامور ډیر وتونکې راوتونکې یا ننوتونکې راوتونکې ډیر ننوتونکې او وتونکې چې ځي راځي په مخه یو ځي ته ډیر وځي راننوځي معنی دا چې دا ماشومانان د دې مؤمنانو دا چې مړه شي دوی به په جنت کې ګرځي را ګرځي چې کوم ځای خوښي هلته به ننوځي یعنې په دوی څه پابندي هغه نشته یو معنی پکې دا پرته ده
وتونکي راوتونکي دي یا ننوتونکي او راوتونکي دي په مخه چې کوم ځای ته لاړو جنت کې چې کوم ځای ته ننوتو راووتو هلته ځي دی خوا ځي هېڅ پابندي پرې نشته. یوه معنی دا ده. چا دا معنی کړې ده دویمه وي د دې معنی دا ده چې دعموس په اصل کې هغه تور چینجي ته وایي چې هغه د دریاب په دې ویښ کې د اوبو په دې ویښ کې چې وګورې نو هلته داسې تور نري نري چینجي پکې په دې اوبو کې. او دا چینجي د دې حیوانات کم چې په دې اوبو کې دننه دي لکه مهي وغیره د دوی په دې جبو او په دې مرو پورې نښتي نه پرېږدي په یو وخت کې سم کلک پورې نښتي او هغوی ته ډېر تنګي خو دا چینجي د هغوی نه لرې کېږي نه. نو دا ماشومانان چې دي دا هم د عامیس دي دقه شان کلک نښتونکي دي. څنګه دا اوس واوره وایي چې یلقى احدهم اباه فیأخذ بناحیة ثوبه. قیامت په ورځ چې کله د دې ماشوم د مور پلار د ده سره میلاو شي دا څومره د خوشحالۍ حدیث دی. د قیامت په ورځ چې کله د دې ماشوم دا چې په وړوکوالي کې مړ شوی دی ملاقات د ده د مور پلار سره وشي یا یو پکې ورسره میلاو شي فیأخذ بناحیة ثوبه نو دی به د خپل پلار د کمیس د کپړې هغه غاړه هغه پیس کې هغه به ونیسي د کپړې نه به د خپل پلار ونیسي. فلا یفارقه حتی یدخله الجنه د هغه وخته پورې به دا پلار نه پرېږدي چې څو پورې جنت ته نه یې بولی. د حدیث امام مسلم راوړی د امام احمد هم راوړی. نو څنګه چې هغه چینجې په اوبو کې نښتی دی په دې حیواناتو پورې نو دا ماشوم نښتی دی په چا پورې؟ په پلار پورې یا په مور پورې. او د هغه وخته پورې نښتی دی چې څو پورې هغه جنت ته نه یې بولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې حدیث کې کړې ده او دا ابو هریره رضی الله عنه دې کس ته بیان کړه چې تسلي وشي و چې په دې سره تسلي نه کېږي نو بله څه طریقه شته بیا نه څومره د خوشحالۍ خبره ده چې ای مسلمانه که چېرته بچی دې مړ شي نو صبر کوه د الله نه اجر غواړه الله به دله دومره لوی اجر درکوي چې دا بچی به تا د کمیس نه د کپړې نه ونیسي او هغه جنته پورې به دې بوځي. اوس لکه لږ ساعت مخکې ما دا وویل چې د بچي د جدایي غم دا ډېر غټ او دا هغه مور پلار ته پته کوم رب چې دا بنده پیدا کړی دی او بې دله دا بچی ورکړی دی او د ده نه دا بچی واغستو هغه رب ته به دا پته نه وي چې دې بنده ته څومره غم ورسېد. هغه ته دومره پته وي دومره موږ ته پته نشته. نو بیا خو هغه کریم مهربان رب دی چې دومره لوی غم یې په دې خپل بنده راوستو نو بیا وله په بدل کې اجر هم ډېر ورکوي.